سلامونه دوستانو دغه ویډیو تاسو کتلی شئ ما پاس سکرین باندې درته لګولی دی دا نن په نیویارک ښار کې یو اتیا کلن یو ایس یو وي له کنټرول څخه وتی دی او هماغسې فرش یې کړی دی تاسو ګورئ چې بیخي هغه د سینماټیک رول یې لوبولی دی بوډا چې و اتیا کلن و چې دا اتیا کلن کې په دغسې سپیډ باندې په دغسې سرعت باندې دا مخ ته ځي نو زه نه پوهېږم چې دی په ځواني کې څومره سرعتونه سپیډونه یې والي دي او څومره ټکټ به د ترافیک څخه اخیستی خو دا موږ او تاسو لپاره یو عبرت دی او موږ او تاسو لپاره یو درس دی چې موږ او تاسو ته ښیي چې مثال موږ که چېرته ډرایوینګ کوو موږ که چېرته ترافیکي پیښې موږ نه مراعاتو نو دغسې حالاتو سره موږ هم مخ کیدی شو که چېرته موږ او تاسو تیز ځو او که چېرته زموږ بچیان یې که چېرته زموږ فامیل یې هر هغه څوک چې که زموږ ورونه دي که زموږ خویندې دي هر هغه څوک چې دي دغه ویډیو تاسو ګورئ دی نه باید تاسو عبرت واخلئ دغې نه باید تاسو یو درس واخلئ ځکه دغسې حالت هم تاسو سره پیښیدی شو خو دغه اتیا کلن په نیویارک کې دغسې ایچ یو وي غټ ګاډی فامیلي ګاډی له خپله د کنټروله وتی دی او هغلته کوم دغه دیوال دی نه پوهېږم څه شی دی چې هلته لګېږي هغې نه وروسته دا روغتون ته وړل کېږي خو بل چاته هلته زیان نه دی رسېدلی خو ولې هلته مالي زیانونه ډېر رسېدلي دي یعنې دولتي ځایونه ډېر هلته خراب شوي دي د هغې هم دا به تاوان ورکوي همداسې څومره تر څو چې دا جوړېږي او تر څو چې دا بیرته خپل حالت ته راځي نو یو خوا اتیا کلن دی او بل خوا ته چې دغسې ټکر وکړي نو تر څو چې جوړېږي نو یو 15 کاله به در باندې هم وتی نو دغسې حالات چې موږ او تاسو سره خدای ناخواسته پیښیږي نو دا ډېره غټه صدمه رسوي دا که فامیل ته هم صدمه رسوي خپله شخص ته هم صدمه رسوي وزګار پاتې کېږي راوړه چېرته تللی نه شي نو همدغې د خطره دغسې حالت چې تاسو ګورئ نو تاسو باید که یو ځل یو رقم احتیاط کوئ تاسو دوه درې رقمه باید احتیاط نور هم اضافه کړئ ځکه دغسې حالات ډېر فامیلونه دي چې یو کس لري مثال همغه یو کارکوونکی دی همغه یو ګاډی چلوي همغه که چېرته خدای ناخواسته دغسې حالات هغې سره پیښیږي نو د هغې فامیل به څه وکړي د هغې فامیل به چېرته کار وکړي د هغې فامیل به څه رقم پیسې لاسته راوړي د خپله کرایه به څه رقم ورکړي همداسې نور شیان دي چې موږ او تاسو باید دغسې حالات ته باید متوجه اوسو دغسې حالات ته باید ډېر جدي احتیاط باید وکړو ځکه دا هم مالی زیان دی هم جاني زیان دی هم نورو ته صدمه رسول دي ځکه که چېرته دغسې دا خو هغه دی طالع کړی دی چې نور څوک ورسره نه دي جوړ شوي دي نه یا نور دغسې دی چې بل ګاډي سره یې والی هغې چې بل ګاډي سره یې والی دی ځکه اکثرا چې مثال ټکر کوي یو ګاډی چې ووهي نو هغه ځي بل ګاډی وهي هغه ځي بل ګاډی وهي نو دوه درې څلور پنځه ګاډي هلته هغې کې انوالو کېږي او نو هغې کې بیا په امریکا کې نور دا دی چې که چېرته بیا هغه ملامت نه وي نو هغه بیا تا باندې وکیل نیسي سوکۍ دي یعنې تا نه بیا ډېرې پیسې اخلي ستا د انشورنس څخه ډېرې پیسې اخلي په همدې بهانه چې تا مثال غلط ګاډی چلولی دی ته ملامت یې نو دغسې حالت ته که چېرته تاسو سره پیښیږي دغسې حالت چې تاسو سره پیښ شو نو بیا تاسو کولی شئ چې وکیلانو سره خبرې وکړئ وکیل حقوقي وکیلانو سره مشوره وکړئ دغسې حالاتو سره خپله ځان نه مخته مه وړئ قضیه مو ځکه چې تاسو نه پوهېږئ په ډېرو شیانو باندې هغه وکیل بیا پوهېږي چې تاسو لپاره سره کومه لاره وګوري کومه لاره تاسو لپاره غوره کړي نو کوشش وکړئ احتیاط وکړئ ډرایوینګ که کوئ چېرته ځئ که هغه سفر دی که چېرته تاسو ډلیوري کوئ که نور کمپنیانو ته ځئ بل ځای ته ځئ نو تاسو باید ډېر احتیاط څخه کار واخلئ زموږ ستاسو ځوانان دي هغې یو ناڅاپه چې دغسې جلو ته کښېني او هغې ته خوند ورکوي چې مثال فشار ورکړي اکسلیټر ورکړي ګاډي ته چې هغه مثال هغه ځای ته تیز ورسېږي نو تیز رسېدلو باندې که چېرته ډېر تیز ورسېږي نو 15 دقیقې یا 10 دقیقې فرق هم نه کوي نو په دغسې حالاتو کې که چېرته ته په ترافیک دې هم ګیر کوي په 80 نه بره یا 90 نه بره د هر ښار او د هر ایالت هغه سپیډ لیمیټ یې فرق کوي نو که چېرته ته لسو نه ډېر په دغه کې د ګیرۍ نو حتی د امکان د ډرایوینګ سسپینډ کېدو د جیل ته تګ هم امکانات شته دی نو دا ډیری بیا تاسو کولی شئ چې حقوقي وکیلانو سره مشوره وکړئ هغوی به تاسو لپاره هم ډیره مشوره درکوي نو کوشش وکړئ احتیاط څخه کار واخلئ بې احتیاطي نو هغه د یو لحظه چې بې احتیاطي وکړي نو دغسې حالت سره سړی مخ کېږي نو ژوندي اوسئ مننه کولی شئ چې دغه ویډیو ټولو ځوانانو سره فامیلونو سره شریک کړئ تر څو چې دغسې حالات څخه عبرت واخلي دغسې حادثې څخه هغوی عبرت واخلي درس واخلي تر څو په آینده کې هغوی وکولی شي چې احتیاط وکړي
نو که ویډیو مو خوښ شوی نو لایک کمنټ سبسکرایب کړئ او د نورو دوستانو سره شریک کړئ او بیا خپل نظرونه هم په کمنټ کې شریک کړئ چې دا تاسو کوم ګاډي لرئ نه لرئ آیا تاسو احتیاط کوئ نه کوئ آیا ملګري مو احتیاط کوي او که نه کوي کوم کولی شي چې کمنټ ولیکئ مننه ژوندي اوسئ سلام علیکم